پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما پتاسو کې ما دو خبرې پرېښودې دي که دا خبرې تاسو مضبوطې راونیوي نو چېرته به هم ګمراه نه شئ کتاب الله و سنت نبیه دا الله کتاب او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه زما او ستا اوس اختلاف راغی اکثر زمونږ دا پښتانه دا خبرې کوي وایي دا جي پلاني ملک والا دا کار کوي او پلاني ملک والا دا کار کوي زمونږ په ملک کې خو څوک دا طریقه نه کوي او په سعودي عرب کې خلک کوي او زمونږ په ملک کې کوي او سعودي عرب کې نه کوي او هلته کوي او دلته نه کوي او دلته دیسي او هلته دیسي دته به دا ووایي چې وروره راشه دا پرېږده ملکونه پرېږده په ملکونو باندې حق نه معلومېږي په ملکونو باندې حق نه معلومېږي او نه په دې چې څوک پې عمل کوي او څوک پې نه کوي او لږ دي که ډېر دي په دې ګوره حق نه معلومېږي بعض زمونږ د سادهګان دا وایي ډېر خلک یې نه کوي څه وایي ډېر خلک یې نه کوي او دا ګورې ډېر غلطه تله ده چې ډېر خلک یې نه کوي وجه دا ده چې قرآن کې الله ځای په ځای دا خبره کړې ده وایي ډېر خلک ایمان نه راوړي ډېر خلک نه پوهېږي ډېر خلک شکر نه ادا کوي وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین ډېر خلک ایمان نه راوړي نو الله خو ډېر خلک په غلطه دي نو موږ به دې ته نه ګورو چې ډېر دی او که لږ دي ځکه دا خبره یاد ساته چې ته یو سړی په حق یې که نه یو او د ټوله دنیا ستا خلافي نو ته به دې ته نه ګوري چې ډېر په خلاف کې دي ته به دې ته ګوري چې دلیل د چا سره دی دې خبرو کې اکثر زموږ د پښتانه واقع کېږي نه نو زموږ پاکستان کې خو به څوک عمل نه کوي بعض وایي نه نو انډیا کې او نه افغانستان کې او نه په سعودي عرب کې دا پرېږده پاکستان انډیا افغانستان سعودي عرب دا ټول لرې که د منځ نه راشه دا وګوره چې دا مسله په قرآن او حدیث کې شتي که نه که په قرآن او حدیث کې دا مسله وه نو موږ به پې عمل کوو که زموږ په ملک کې څوک مني او که نه مني موږ به پې عمل کوو که زمونږ سره پې څوک راضي کېږي او که نه راضي کېږي موږ به پې عمل کوو که د کلي مولای را سره مني او که نه مني ځکه چې تپوس زمانه په قبر کې هم د دې په باره کې کېږي په قبر کې ورې تا نه دا تپوس نه کېږي چې آیا پاکستان والا چې په کومه طریقه روانو ته مکمل د هغوی سره موافق وي که نه وي یا افغانستان والا یا سعودي عرب والا یا بل ملک والا بل ملک نه او نه دا تپوس به تا نه کېږي چې ته د ډېرو په لار روان وي که د لږو په لار روان وي نه دا تپوس تا نه کېږي چې ته د پلار نیکه په لار روان وي که نه نه دا تپوس به تا نه کېږي چې ته د کلي د مولا په لار روان وي او که نه تپوس تا نه دا کېږي د رب په باره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې او دریم د اسلام په باره کې دغه درې سواله دي نو کله چې زمونږ په څه مسله کې اختلاف راغی خبره به واپس کو څه ته قرآن او حدیث ته که دې قرآن او حدیث کې دا مسله څنګه وه بس حق شان به منو او دې سره به اختلافات ختمیږي